ریاست غواړي چې په ټول پښتونخوا وطن کې یو ریاستي دهشتګردي او ټارګټ کلینګ روان کړي. پښتانه وژني په اقتصادي تور باندې د پښتنو قتل عام روان کړی دی چې ارنایي او په دوکۍ کې د پښتنو لاریانې سوځي، د پښتنو د کویلې کانونه لوټي او په ټول وطن کې دا رنګه غواړي چې د پښتنو زرخیزه مځکې او کاروبارونه په جبر سره لاندې کړي. تیرو څو کلونو څخه زموږ د پی ټي ایم مخکښ علي وزیر چې د یوه اف آی آر خلاص کړي، په بل درواغجن اف آی آر کې بندي کړي چې د هغه خلاص کړي، په بل کې بندي کړي. دوی دا رنګه غواړي چې دی به د خپل رښتوني موقف او د پښتنو د حق خوداریت څخه پر شا کړي چې هغه د دې ریاست یو بیخي ناوړه کړنه ده چې په کلکه غندو او په کلکه دا غوښتنه کوو چې د پی ټي ایم بندیان او نور سیاسي بندیان د دم ګړی دستي ایله کړل شي. او بل یو په ټول وطن کې او خصوصا د په پښتونخوا وطن کې ریاستي دهشتګردي روانه ده. د پښتنو اقتصادي کاروبار ټول لوټ کړل شو. د تیر یو کال یو نیم کال څخه د چمن پر بارډر باندې پر لټ روان دی چې دا ریاست د پښتنو اقتصادي قتل عام روان کړی دی. یو خواته د پښتانه وژني، بل خواته په اقتصادي تور باندې د پښتنو قتل عام روان کړی دی چې په کلکه غندو. او دغه رنګه ریاست غواړي چې په ټول پښتونخوا وطن کې یو ریاستي دهشتګردي او ټارګټ کلینګ روان کړي. په خوست، ارنایي او په دوکۍ کې د پښتنو لاریانې سوځي، د پښتنو د کویلې کانونه لوټي او په ټول وطن کې دا رنګه غواړي چې د پښتنو زرخیزه مځکې او کاروبارونه په جبر سره لاندې کړي. او پښتانه ملتپال ګوندونه به همیش د دوی د دغه ناروا کړنې مخته لکه پولاد داسې ولاړ وي او په کلکه غندي. مننه.